د پیسو ګټلو څلور کونجونه څه دي؟ ته په کوم کونج کې ژوند کوې؟ پیسې چیرته؟ غواړې ډېرې پیسې وګټې؟ کلونه دې د پرمختګ لپاره کار وکړ، ښوونځی دې ولوست، پوهنتون دې ولوست، لوړې زده کړې دې وکړې، سخت کار دې وکړل، خو آیا بیا هم پر هغه اندازه بریالي یاست کوم چې تا غوښت؟ آیا پر هغه اندازه پیسې دې وګټې کوم چې تا غوښت؟ لږ فکر وکړه. کلونه کېږي دنده کوې، خو بیا هم آیا ته یو شخصي موټر لرې؟ آیا ستا میاشتني عواید او میاشتني انکم چې د میاشتې تر پایه رسیږي؟ آیا پوهېږې ولې؟ ځکه چې تا د پیسو ګټلو لپاره غلط کونج انتخاب کړی. غلط کونج؟ هغه څنګه؟ بلې، تا غلط کونج انتخاب کړی. ته د پیسو ګټلو لپاره غلطه لاره باندې روان یې. د پیسو ګټلو لپاره څلور کونجه دي: امپلایمنټ، سیلف امپلایمنټ، بزنس ان انویسټمنټ. امپلایمنټ یا په تنخوا کار د هغه څه دی چې یو کس د بل کس لپاره یا کمپنۍ لپاره کار کوي او په میاشتې په پای کې ترېنه تنخوا ترلاسه کوي. د بیلګې په ډول ښوونکی، دولتي کارمند یا هم د شخصي کمپنیو کارمندان د هغه کسان دي چې د بلې کمپنۍ لپاره یا بل کس لپاره خپله انرژي مصرفوي، خپل ذهن، ذکاوت او استعداد مصرفوي او د میاشتې په پای کې په ډېره کمه اندازه باندې ترې ګټه ترلاسه کوي یا هم تنخوا ترې ترلاسه کوي. دا هغه لاره ده یا هغه کونج دی چې ستاسې د بریا مخنیوی کوي، ستاسې صلاحیتونه محدودوي، ستاسې پرمختګ او بریا محدودوي. نو د دې لپاره چې تاسو د دې کونج څخه ووځئ، تاسو د هغې لپاره د لارو چارو په لټه کې شئ. کوشش مه کوئ چې خپل ځان په تنخوا یا امپلایمنټ کې محدود وساتئ، ځکه چې ستاسې آینده یا راتلونکې ډېره روښانه ده او تاسو باید د هغې لپاره کار وکړئ. سیلف امپلایمنټ یا آزاد کار دا هغه برخه ده چې یو کس په آزاد شکل باندې کار کوي، فریلانسینګ کوي یا هم خپل ځان د امپلایمنټ څخه وباسي او په دې هیله باندې چې استقلالیت ترلاسه کړي، د خپل ځان واک ولري، د خپل ځان صلاحیت ولري چې څنګه اوسي، چیرته اوسي، څومره ګټه وکړي. په دې برخه کې کوشش کوي چې فریلانسینګ وکړي. نو د دې لپاره چې تاسې خپله ګټه اندازه زیاته کوي یا هم د خپل ځان لپاره د انکم یا د ګټې لارې چارې ډېرې کوي، تاسې کولی شئ سیلف امپلایمنټ یا دوهمې برخې ته راشئ. په امپلایمنټ کې خو یوازې تاسو د میاشتې له شروع څخه تر پایه پورې کار کوئ او تنخوا ترلاسه کوئ. خو سیلف امپلایمنټ کې تاسې آزاد کاروبار کوئ، تاسې فریلانس پروجیکټ اخلئ، تاسې یو چا لپاره مشوره ورکوئ په یو برخه کې، یا هم مثال تاسو ته ویلی شو چې ډاکټر، مدافع وکیل، د بزنس یا هم تجارت کارپوه چې نورو بزنسونو ته مشوره ورکول کیږي. د هغه برخې دي چې تاسو کولی شئ په دې برخه کې کار وکړئ او هر وخت د پروژې په تکمیل سره تاسې ګټه ترلاسه کوئ. په دې برخه کې به ستاسې یو خوندوره نقطه دا وي چې د امپلایمنټ څخه به تاسې خلاص وئ، تاسې د خپل ځان صلاحیت او استقلالیت ولرئ چې کوم څه چې په ژوند کې غواړئ هغه عملي کړئ، او بر علاوه دې نه به تاسو د انکم یا هم د عاید کچه لوړه شي، ستاسې ګټه به زیاته شي. نو په دې اساس باندې کوشش وکړئ چې د امپلایمنټ څخه سیلف امپلایمنټ ته لومړی راشئ. وروسته له هغې نه تر ټولو مهمه برخه چې دا هغه بزنس ده. بزنس څه ته ویل کیږي او دا سیلف امپلایمنټ سره فرق څه ده؟ بزنس هغه څه ته ویل کیږي چې یو کس لوی شرکتونه لري، لوی کاروبارونه لري، په سلهاو په زرهاو کارمندان لري او غواړي خپل بزنس نور هم غټ کړي. دې برخې ته بزنس ویل کیږي. اوس د سیلف امپلایمنټ او د بزنس ترمنځ توپیر څه وشولو؟ سیلف امپلایمنټ کې یو کس یوازې د پیسو لپاره کار کوي، خپله انرژي، خپل سکیلز، خپل مهارتونه کاروي او د هغې په مرسته باندې پیسې ترلاسه کوي. خو بزنس کې موضوع متفاوته ده. په بزنس کې ته د پیسو لپاره کار نه کوي، بلکې پیسې ستا لپاره کار کوي. ته خپله انرژي نه مصرفوي، ته خپل هغه مهارتونه شته هغه نه کاروي دومره. د دې په ځای باندې تا ته کارمندان شته دي، کسان شته دي او هغه ستا د تجارت لپاره کار کوي. خو سیلف امپلایمنټ کې ته مجبور یې چې هغه خپل سکیلز او مهارتونه چې ته لرې، خپل استعداد او وړتیاوې چې لرې هغه وکاروي او د هغې په مرسته باندې ته ځان ته د عاید یو منبع یا هم لاره را پیدا کړي. څلورمه برخه چې تر ټولو ډیره مهمه برخه ده هغه انویسټمنټ ده، یا هم موږ په پښتو کې ورته پانګونه یا سرمایه ګذاري وایو. پانګونه یا سرمایه ګذاري یا انویسټمنټ څه ده؟ په دې برخه کې تر ټولو خوندوره خبره دا ده چې پیسې به
تا لپاره کار کوي. اوس ته مجبور نه چې ته د پیسو لپاره کار وکړې. کله چې تا سیلف امپلایمنټ وکړلو یا هم بزنس ته وکړلو پیسې د ترلاسه کړلې، اوس هغه پیسې په کور باندې مه یږده، په سیوینګ مه پرې کوه. د دې په ځای باندې ته کوشش وکړه چې هغه پیسې انویسټ کړې او د هغې په مرسته باندې ته نورو پیسې پیدا کړې. ایلن ماسک وایي چې که چیرې یو غریب یا هغه څوک چې ذهن غریب پیدا شوی وي یا هم غواړي چې غریب ژوند وکړي، نو که چیرې ته $1000 ورکړي هغه به سبا ته د یو آیفون سره راشي. خو که چیرې یو هغه چاته چې شتمن ذهن ولري او غواړي چې په ژوند کې پرمختګ وکړي، ډېرې پیسې وګټي او ښه او آرامه ژوند ځان لپاره جوړ کړي، د ټولنې کمیونټي او د هېواد لپاره د پرمختګ یو دلیل او یو رښتینی سمبول جوړ شي، نو د هغې لپاره هغه $1000 به اخلي او په هغې باندې به نوره نوې د انویسټمنټ لاره پیدا کوي او په هغې باندې به انویسټمنټ کوي. نو کوشش وکړئ چې تاسې هم هغه پیسې چې تاسې لرئ د ځان سره سیوینګ نه تیر شئ او د دې په ځای باندې انویسټمنټ وکړه تر څو پیسې تاسو لپاره کار وکړي. نو زما مشوره به تاسو لپاره څه وي؟ د یو سروې له مخې تقریبا 80% وګړي د دغه پیسو د 4 کنجونو په چاپ یا کڼ اړخ ژوند کوي، یعنې 80% وګړي په امپلایمنټ او سیلف امپلایمنټ کې ژوند کوي. د دې لپاره چې تاسو خپل مالی استقلالیت ترلاسه کړئ، راتلونکي مو روښانه شي او د بریا لارې ته ورسیږئ، نو تاسو هڅه وکړئ چې د سیلف امپلایمنټ څخه د امپلایمنټ څخه سیلف امپلایمنټ ته راشئ او ورو ورو د سیلف امپلایمنټ څخه بزنس ته راشئ او له بزنس سره انویسټمنټ هم وکړئ. یا هم که چیرې تاسو وایئ چې مونږ فعلا د مالي ستونزو سره مخامخ یو، مونږ نشو کولی چې امپلایمنټ یا دنده پرېږدو، نو تاسو کولی شئ چې د هغې سره یو سمارټ اکشن واخلئ. تاسو امپلایمنټ هم کوئ او د هغې ترڅنګ تاسو کولی شئ سیلف امپلایمنټ یا ځینې فریلانس پروجیکټ تر واخلئ او هغه په کور کې تاسو ترسره کوئ. تاسو کولی شئ د دې سره همزمانه هم امپلایمنټ وکړئ، هم سیلف امپلایمنټ وکړئ او همدارنګه هم کولی شئ تاسو انویسټمنټ وکړئ. که تاسو لږ او ډېرې پیسې لرئ نو هغه په انویسټمنټ باندې وکاروئ. تاسو کولی شئ چې د سیلف امپلایمنټ سره یو ځای انویسټمنټ برخې ته لاړ شئ. د مالي استقلالیت د حاصلولو لپاره تر ټولو مهمه خبر دا ده چې تاسو وکولی شئ په د عاید په یو منبع باندې فوکس مه کوئ، بلکې د عاید یا هم د ګټې یا هم د انکم او د پیسو د ترلاسه کولو لپاره مختلفې لارې چارې وکاروئ. مثلا زه تاسو ته وایم که چیرې تاسو فعلا امپلایمنټ کوئ، راشئ سیلف امپلایمنټ برخې ته راشئ. که چیرې تاسو سیلف امپلایمنټ برخه کوئ نو تاسو انویسټمنټ برخه هم وکاروئ تر څو تاسو لږ څه ناڅه پیسې را پیدا کړئ، دا راټولې کړئ او ورو ورو تاسو یو کمپني سټارټ اپ واخلئ پرې او خپل مالي استقلالیت جوړ او ودروئ. نو د دې لپاره چې تاسو سیلف امپلایمنټ ته راشئ، د هغې لپاره تاسو ته ځینې سکلز یا مهارتونه ضرور دي. د هغې ترلاسه کولو لپاره تاسو باید زده کړه وکړئ. نو په دې هکله باندې په یولرنا کې بېلابېل کورسونه شته دي، لکه د فریلانسنګ برخه کې چې تاسو کولی شئ په آنلاین ډول باندې د خلکو نه پروجیکټ واخلئ، هغه تکمیل کړئ او خپل ګټه ترلاسه کړئ. بهر علاوه د دې نه د امازون ریلیټ کورسونه شته دي چې تاسو کولی شئ په هغې کې هم کار وکړئ او پیسې وګټئ. ډېر کورسونه ډېر څه شته دي چې تاسو خپل سکلز مهارتونه لکه د ګرافیک ډیزاین په برخه کې، فرانټ اینډ ویب ډیولپمنټ په برخه کې تکمیل کړئ او د هغې په مرسته باندې تاسو سیلف امپلایمنټ برخې ته راشئ، ګټه ترلاسه کړئ او خپل مالي ژوند مو په پښو ودروئ.